الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په تیر درس کې موږ د ایمان د دریم رکن په باره کې خبرې وکړې چې دریم رکن ایمان په کتابونو باندې دی. موږ په دې باره کې ویل چې الله پاک جل جلاله د انسان د خلقت او د پیدایښت سره سم هغوی ته هدایت راولېږل او دغه هدایت همداسې مسلسل روان و تر څو چې اخرین پیغمبر او اخرین کتاب را نازل شولو. نو تاسو ویل لکه څنګه چې سړی ډاکټر ته ورځي او ډاکټر هغه ته په نسخو کې تغیرات راولي، بالاخره اخر چې مکمل ښه شي نو بیا ځینې امراض په انسان کې داسې چې دوامدار لکه موږ تاسو مثال ورکړو شوګر دی یا بلډ پریشر دی یا قلبي امراض دي، د هغې دپاره دوامداره دوا خوړل پکار، هغه دوا قطع کېږي نه، همیشه به خوري. نو ځکه ډاکټر ورته وایي چې دا دوا به ته همیشه خورې، دا به نه قضا کوي، دا نورې تغیرات پکې راځي. دغسې دا کتاب الله پاک چې کوم هدایت رالیږلي دي اول وخت کې څه ضرورت او تغیرات پکې راغله، بالاخره آخري کتاب او آخري پیغمبر چې کله راغی نو هغې کې بیا ځینې شیان جاري شو. 15 وخت به لمونځ کوئ، په کال کې به یو میاشت روژه نیسئ، په کال کې به یو ځل زکات ورکوئ، په عمر کې به یو ځل حج ته ځئ، دغسې ذکر و اذکار و تلاوت و اعتکاف و روژه، دا ټول شیان هغه شیان چې جاري باید وساتلی شي چې انسان د امراضو تداوي وکړي. ځکه انسان کې د تغیرات تبدیلات راځي، د محیط دا ټول شیان اثر لري. نو ځکه د دې سره پخوا کې د دنیوي زندګۍ سره پخوا کې د روحانیت او د معنویت د ساتلو دپاره هم څه کارونه پکار دي. نو الله پاک هغه جاري وساتل او ځینې شی چې ضرور نه و هغې تغیر کړه، هغې لاړ کړه. نو ځکه دغه کتاب چې آخري کتاب د قرآن عظیم شان دې ته الله پاک یو خاص صفت ورکړی، هغه صفت دا دی، دې ته ویل کېږي مهیمنن. مهیمن دا معنا شوه چې د ټولو پخواني کتابونو محافظ دی. ځکه په پخواني کتابونو کې خلکو تغیرات راوستي، تبدیلات راوستي، تحریف یې کړی، پکې څه چې پکې خوښه وه هغه پکې راوستي او څه چې ناخوښه وه هغې ته نه لرې کړي. د الله کتاب نه داسې یو شی جوړ کړی دی چې رشخند لکه هغوی خلکو. تاسو که پخواني کتابونه وګورئ چې کوم یو اوس موجود دي نو چې کله یې وګورئ داسې فکر وکړئ چې دا کوم ماشوم لیکلي، داسې فکر وکړئ ځکه خپل تغیرات پکې راوستي او دا تغیراتو چې کله راشي بیا هر سړی پکې لیکل کوي. نو خلکو تغیرات راوستي. قرآن عظیم شان کې یو حرف لاندې باندې څوک نشي کولی. الله پاک د دې ضمانت اخیستی، د آخرین لاس ایډیشن همدا دی، دې کې به تغیر نه راځي. نو دا هغه کتاب دی چې دې ته الله پاک د مهیمن صفت ورکړی چې دا څومره کتابونه دي د ټولو کتابونو اصلي او صحیح خبرې په دې کتاب ته رانقل شوي او د دې ټاپه لګول شي، دې کې به څوک تغیر نه راولي. ځکه الله په خپله فرمایي چې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ما دا کتاب نازل کړی او زه د حفاظت کوم، تاسو ته دا واک نه در کوم. مخکې مې چې واک درکې تاسو پکې تغیرات او تحریفات راوسته چې ما در کړي وو هغې په ځای بل شی پکې ولیکلو. دې آخري کتاب اختیار تاسو ته نه در کوم، بس دا زه خپل اختیار اخلم. او تاسو اوس وګورئ په دې دنیا کې په یو نه دوه نه په میلیاردونو قرآن عظیم شان په دنیا کې چاپ شوي، په میلیاردونو باندې، یو کې به تغیر راوړي، دوه کې به تغیر راوړي، درې کې به تغیر راولي. نو په دې میلیاردونو قرآن عظیم شان کې څوک تغیر نه شي. الله پاک ناممکن وکړو دا تغیر ورته په مادي لحاظ باندې. بل دا چې په مخکینی ادیانو کې، مخکینی کتابونو کې ما خپله په کتاب کې لیدلی چې د تورات حافظان په دې تاریخ کې صرف 6 کسان تیر شوي، یعنې 6 کسانو صرف تورات یاد و. یو د موسی علیه السلام، یو د عزیر علیه السلام، یو د عیسی علیه السلام، او دغسې وروسته عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، هغه هم په دغه قطار کې یو دی چې تورات یاد. نو تاسو فکر وکړئ 6 کسان څومره کم یو، هغه به خپل انبیا اکثره پکې دي، په دې امتونو کې یو نیم کس که دا یاد کړی. د قرآن عظیم شان حافظان تاسو دا اوس وګورئ په لکونو تعداد حافظانو دی په هر ملک کې. حتی دا زه ویلی شم چې شاید په اکثرو کورونو کې یو حافظ دی، کنې یو کلي کې خو څو کسان دي. نو په دې خاطر باندې په مادي لحاظ هم دا ناممکنه ده چې څوک د تغیرات یو حافظ ته به رشوت ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته به ورکړي. دا ناممکنه ده چې ټول حافظان د سړی راټول کړي او ټول د رشوت ورکړي ورته چې دغه تغیرات راولي پکې. الله پاک په مادي لحاظ باندې هم دا تغیرات راوسته، څوک یې نشي کولی. په دې کې یو قصه تېره شوې، په دې هغه کې راغلې ده ویلې چې یو سړی و هغه به دا کتابونه لیکل خوشنویس و، نو هغه به بازار کې خرڅول. دا تورات او انجیل او نور کتابونه به چې کله ولیکل ډېر خوشنویس ښه خطې و، نو دا به بازار ته یوړه، هلته به یې خرڅ کړه. نو ده به
کله کله تغیرات پکې راوسته، خو چې ویې وړې بازار کې به خلکو اخیسته. یو ځل یې شوق راغی چې مسلمانان هم یو کتاب لري او دا کتاب کیدای شي که زه په خوشنویس خط ولیکم شاید بازار کې ښه نرخ وکړي. نو په قرآن عظیم شان یې شروع وکړه ویې لیکلو چې کله بازار ته ویوړو چې خلکو ولې دا خط ډېر ښه ښایسته خط و، نو خلکو ته یې نه په ښه بیه واخیستو. نو ده ته یې خوند ورکړی چې ښه شو ډېره ګټه کوي. نو بس قرآن شریفونه به یې لیکل. بله ورځ یې په قرآن شریف کې تغیرات راوسته، ځکه دی خوامخته و د نورو کتابونو سره تغیرات به پکې راوسته. نو چې کله یې قرآن عظیم شان کې تغیرات راوسته بازار کې دا خرڅ کړه. لږ ورځې تېرې شوې قرآن شریف خلکو ورته راوړو چې دې کې خو دا ځای غلط لیکلی دی، بل ورته دا ځای دې غلط لیکلی، بل ورته دا ځای دې غلط لیکلی دی. نو دا سړي چې کوم ځای کې غلطي راوستې غلطي ورته خلکو په ګوته کړه چې دې ځای کې دا غلطي ده. نو ده تصور وکړي چې ګوره مخکې کتابونو کې چې ما څومره تغیرات راوسته چا اعتراض نه کوو، چا دا سوال هم نه کوو چې تا پکې تغییر راوستی دی. خو چې کله مې یو ټکی یو کلمه هم په دې کتاب کې تغییر راوسته نو خلکو دستي راغله چې دا دې تغییر راوستی. دې نه معلومېږي چې دا د الله پاک کتاب دی او په دې کې څوک تغییر نشي راوستی. همغه سړی مسیحي و ایمان یې راوړی بالکل زه اوس په دې مطمئن شو دا د الله پاک کتاب دی، په دې کې تغیرات نه راوستل. په دې مخکې کلونو کې په فرانسه کې یو سیمینار و د امبریالوژي جنین شناسي چې موږ تاسو ورته وایو، په دې باره کې په فرانسه کې یو سیمینار و. په دې کې یو امبریالوژیست راغی چې هغه متخصص او په اصطلاح سره پروفیسر د امبریالوژي و. هغه څه دوه درې خبرې په دې خپل علم کې کشف کړې، ډېرې ممتازې خبرې چې ده ورباندې ډېر فخر کولو، ډېر هغه یې کولو. نو دی چې کله سیمینار ته راوغوستلی شو په سټیج باندې ودرېدو نو په ډېر افتخار یې ویلی چې ما په امبریالوژي کې 3 شیان کشف کړي دي او دا شیان داسې دي چې تر اوسه هېڅوک هم نه دي خبر. هغه خبرې وکړې چې انسان چې کله په دې مور په ګېډه کې تغییرات پکې راځي نو اول دا خبره کېږي، بیا دا خبره کې اسټیجونه چې د کوم یو د امبریالوژي کې راځي دې ته اسټیجونه وایي په امبریالوژي کې، دا تغییرات پکې راځي. نو خلکو ټول ورته چقې چقې وکړه چې دا خو دې دومره غټ کار کړی دی. په دې وخت کې په دې منځ کې چې کوم یو پروفیسران راغلي یو مسلمان پکې و، نو هغه ګوته جګه کړه چې صاحب زه یو سوال لرم. هغه ورته ویل چې ووایه چې دا کوم شیان تا کشف کړي دي او دا کوم شیان چې ته وایې دا خو زموږ په کتاب کې په قرآن عظیم شان کې او په حدیثو کې 1400 کاله مخکې دا خبره شوې ده، وی ته ووایه. هغه ورته هغه آیات ولوستلو چې الله پاک فرمایي چې انسان اول نطفه یي، د نطفې نه وروسته علقه شي، د علقې نه وروسته مضغه شي، د مضغې نه وروسته بیا هډوکي پیدا کېږي، د هډوکو په اطراف باندې بیا عضلات راشنه کېږي، د هغې نه وروسته اندامونه تولیدېږي. دا ټول شی قرآن عظیم شان او حدیثو کې باقاعده شته. نو سړی هم داسې وچ ودرېدلو، ویل چې ما خو دې باندې په کلونو په امبریالوژي کې تحقیقات او ریسرچ وکړي او زه دې نتیجې ته ورسم او ستاسو په کتاب کې دا خبره شته. همغه سټیج په سر باندې د شهادت کلمه ولوستله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. زه اوس په دې عقیده او ایمان او باور شم چې دا د الله پاک کتاب دی. دا خبرې نه خو زه هېڅ خبر نه وم چې دا ستاسو په کتاب باندې دا خبره شته. یو بل عالم یو پروفیسر خبره کوي، عبدالرشید نومیږي، وایي چې زه یو وخت کې په لندن کې جورج په نامه باندې یو پروفیسر دی موږ استاد و او د په دې استرانومي یا نجوم شناسي کې ډېر زیات تحقیقات کړي وو. نو یو ځل ما او دی رووتو د خپل کور نه، زه ورغلم. نو چې کله په لار کې را روان وې ده ماته خبرې شروع کړې چې په دې اسمانونو کې داسې کهکشانونه دي، داسې ستورو دي، په دې کې داسې نظم دی، داسې ډیسپلین دی. دا خبرې راته کولې، خو چې دا خبرې کولې د دا ویښتان او دا غونې داسې ځیږ شو، داسې یو قسم هغه روب او هیبت پرېوتلو. نو ما ورته ویل چې استاد دا تا باندې چې کوم روب او هغه راغی، دا هیبت در باندې راغی، دا زموږ په کتاب کې په دې باره کې قرآن عظیم شان کې آیات دی چې انما یخشى الله من عباده العلماء، د الله پاک نه چې ډېر ویریږي هغه علما ویریږي. وی ما ته داسې وکتل چې رښتیا ستاسو په کتاب کې دا خبره شته؟ ورته بالکل دا د قرآن عظیم شان آیات دی چې الله پاک نه چې ډېر ویریږي هغه عالمان دي، څه کوم چې اصلي علما یي رښتینې هغه د الله پاک نه ډېره ویره لري. نو دا سړی مې ډېر تعجب وکړ چې رښتیا زه چې کله وی چې دا شیان تشریح کوم نو ما باندې یو هیبت یو روب راشي، یو قسم ویره راته سره پیدا شي چې دا کائنات الله پاک په دونه لوی په دونه عظمت جوړ کړي. الله په خپل شان څومره عظیمي څومره بلوي، لکه مخکې مونږ ایمان بالله کې هغه خبره تشریح کړه چې الله پاک عظمت څومره دی. نو مطلب دا شو چې دغه کتابونه چې الله پاک را لیږلي دي په دې کتابونو کې د انسان د هدایت دپاره ټول شیان مد نظر نیولي دي. اوس موږ تاسو یو ځل مخکې ته ځو، موږ تاسو په ایمان بالله کې دا تشریح کړه چې الله پاک علم څومره دی. هلته موږ تاسو ویلې دا دنیا کې څومره اوبه دي او و چند د ایدو سره نور هم اوبه یو ځای شي او دا ټول نه رنګ جوړ شي او دا څومره ونې او بوټي چې موجود دي ټولو نه قلمونه جوړ شي او دا لیکل شروع کي، نو دا رنګ به هم ختم شي، دا قلمونه به هم ختم شي. ما نفدت کلمات الله، د الله پاک د علم او د حکمت خبرې بلا پاتې چې باید نوشته شي. نو دومره زیات علم لري، قدرت او عظمت موږ تاسو ولوستلو چې الله پاک هغه ذات دی چې دا دومره غټ کائنات جوړ
جوړ کړي دي چې اوس ساینس په دې وتوانېدلو چې دا کشف کړي چې 2 تریلیونه کهکشانونه موجود دي په دنیا کې په دې کائناتو کې او دا هر کهکشان کې په تریلیونو باندې شمسي نظامونه دي او دا هر شمسي نظام په تریلیونو کیلومتر مربع چې پارسک چې یو 10 تریلیونه یو پارسکي کیلومتر. نو تاسو اندازه کوئ چې الله پاک دومره عظیم دی، بیا حکیم دی، بیا علیم دی، بیا لطیف دی، بیا قادر دی. دا ټول د صفات په دې کتابونو کې منعکس شوي دي. دا کتاب د الله پاک کلام دی، د الله پاک ټول صفت کامل دي او دا کلام چې دی دا یو صفت د الله پاک دام کامل دی. نو دا مطلب شي دا کتابونه د هغه منبع نه راغلي چې علم یې هغونه لوی و، عظمت یې هغونه لوی و، قدرت یې هغونه و او د هغه لطافت و ظرافت دومره و او خوا کې حکمت هم و. دا ټول صفات د الله پاک په دې قرآن عظیم شان کې منعکس شوي دي. تاسو قرآن عظیم شان چې کله تلاوت کوئ نو اوله خبره پکې دا تنزیل من رب العالمین، دا کتاب هغه ذات را لګلی چې رب العالمین دی. او بل آیات کې راځي سورة طه کې راځي چې دا کتاب هغه چا را نازل کړی دی خلق السماوات والارض چې اسمانون او ځمکې پیدا کړي دي او دا هغه ذات لیکلی چې د ټولو کائناتو خالق او مدبر ذات حی قیوم صفت لري. او که کله می قرآن عظیم شان چې کله تاسو ګوره دا وایي چې تنزیل من رب العالمین، بل ځای کې راځي من لدن حکیم علیم، د هغه ذات نه نازل شوی چې علیم او حکیم صفت دی. ګوره بل آیات کې راځي چې من لدن علیم خبیر، هغه ذات را لګلی دی چې علیم خبیر دی. بل ځای کې بیا راځي من لدن علیم حکیم، هغه ذات را لګلی چې علیم او حکیم صفات دي. نو دغه صفات دلته منعکس شوي دي. هغه صفات چې مخکې موږ په ایمان بالله کې بیان کړه هغه صفات په دې کتاب کې منعکس شوي. یعنی دا کتاب د چا نه دی را لګلی چې په خبره نه پوهېږي، بلکې هغه چا را لګلی چې د هغه علم دومره کامل دی، دومره لوی دی چې دا د ټولو مخلوقاتو د انسانانو علم د هغه په نسبت باندې یو څاڅکی یو ذره ده. ما مخکې په ایمان بالله کې دا هغه کړي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام په قصه کې چې خضر علیه السلام د موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړي زما او تا علم به څومره موسی علیه السلام زه نه پوهېږم. خضر علیه السلام ورته وایي زما علم ستا علم چې ته پیغمبر یې، انشاءالله وروسته درس کې راځي د پیغمبرانو علم د ټولو انسانانو نه زیات دي. بیا خضر علیه السلام د استاد و، دا علم د ما علم ستا علم و علم الخلائق، بلکې د ټولو مخلوقاتو علم چې را جمع کې د چنچڼې هغه یو قطره اوبه دي او د الله په علم دا بهر دی. نو دا د هغه منبع نه دا کتاب راغلی چې دومره علم یې لرلو، دون عظمت یې لرلو. نو دا کتابونه چې موږ او تاسو راغلي معنا دا شو چې په دې کتاب کې داسې خبرې نشته چې موږ او تاسو چې که پرې نه پوهېږو دا زموږ او تاسو خبره ده. یو شعر دی ویل چې هر شی په دې قرآن کې شته، خو موږ چې پرې نه پوهېږو دا زموږ خپله ګناه ده. نو دې کتاب کې دې قرآن عظیم شان کې چې الله پاک را لېږلی دی دا یو معجزه ده. اصلا الله پاک انبیا علیه السلام ته معجزې ورکړې وې، چا ته موقتې معجزې ورکړې وې، چا ته په همغه وخت ورکړې وې. لکه موسی علیه السلام ته الله پاک د ده په ژوند کې څو معجزات ورکړي وو چې کله موسی علیه السلام وفات شو دا معجزات هم ختم شو. عیسی علیه السلام ته ځینې معجزات ورکړي وو چې کله عیسی علیه السلام اسمان ته پورته شو معجزات هم ختم شو. دغسې ټولو انبیا علیه السلام ته چې څومره معجزات ورکړي دوی په وفات باندې ختم شو. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کتابونو کې راځي چې د 1000 نه زیات معجزات الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. ځینې علماو لا لیکلي چې 3000 معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو معجزه داسې معجزه ورکړل شوې دې ته ویل کېږي دایمي معجزه او دا قرآن عظیم شان دی. دا به تر قیامته پورې همداسې او د دې چیلنج الله پاک خلکو ته ورکړی. که قرآن عظیم شان تاسو ولولئ مشرکینو ته او کفارو ته او منکرینو ته الله پاک ویلي که تاسو وایئ چې دا قرآن عظیم شان د الله پاک نازل شوی کتاب نه دی بل چا لیکلی دی نو تاسو یو کتاب را فأتو بکتاب مثله د دې په شان باندې یو کتاب تاسو هم جوړ کړئ، کنه تاسو یو کتاب ولیکئ، تاسو هم راوړئ ده. او بلکې دا ورته وایي چې که تاسو انسانان جنیات او څه چې په دې کائناتو کې ټول راوغړئ مشوره پرې وکړئ داسې یو کتاب جوړ کړئ، چیلنج در کوم وکړئ دا کار ونه شو. وروسته بل آیات نازل شو چې تاسو ټول کتاب نه شئ کولی نو یو صورت راوړئ، یو صورت جوړ کړئ، ولو که 3 آیاتونه یې هم راوړئ راته، چیلنج ورکړئ ونه شو. بیا وروسته بیا ورته هغه نازل کړئ چې کتاب هم نشئ راوړلی، یو صورت هم نشئ راوړلی، نو لس ب10 آیات لس آیاتونه راوړئ. دا ټول سره یو ځای شئ، پیران جنیات پروفیسران څه چې لرئ دا ټول یو ځای شئ، صرف لس آیتونه تاسو جوړ کړئ. دا ونه شو، دا هم چا رانه وړو. یعنې تر آخره پورې دا چیلنج چا قبول نه کړي چې موږ د قرآن عظیم شان په مقابل کې یو کتاب جوړو او راوړلی شو. لږ په دې خبره موږ تفصیلي غږیږو چې ولې څوک دا چیلنج نه قبلوي او ولې د دې مثال څوک نشي راوړلی. اصل په دې کتاب کې څه داسې کمالات شته چې هغه کمالات د الله پورې مربوط دي، ځکه دا کلام الله پاک را لېږلی دی. نو انسان هغونه علم نه لري کوم علم چې الله لري، نو ځکه د دې کتاب
مثال څوک نشي راوستی. کوم عظمت، لطافت او باریک بینی چې الله پاک لري هغه کله کولی شي انسان هغه باریک بینی ولري. هغه مسایل دی په مد نظر ونیسي. مثلا موږ او تاسو په دې کتاب کې څو شیان ولرو. اول دا فصاحت او بلاغت د دې کتاب، دا د الله پاک کتاب دی، د الله پاک صفات مکمل دي. نو انسان چې کوم شی وایي هغې کې خامخا نقص وي، ځکه هغه صفت نقص والا دی، الله پاک کې نشته. بله خبره دا ده چې دې کې څومره سابقه خبرې چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه مخکې چې څومره شیان تیر شوي په کلام الله کې، دا ټول شیان موسی علیه السلام داسې و، عیسی علیه السلام داسې و، نوح علیه السلام داسې و، آدم علیه السلام داسې و، داود علیه السلام دا و، سلیمان علیه السلام دا و، پلانکیا دا و. دا ټولې قیسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شوې. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ هم چیرې سبق نه ویلی، خو دا ټولې خبرې بالکل کټ مټ همغه خبرې چې کوم یو تیر شوی، یو خبره پکې دروغ نه وه او نه چا ثابته کړه چې په دې کلام الله کې دا دروغ وي. دویمه خبره دا وه چې په همغه وخت کې چې کوم وخت وحی نازلېدله، په هغې وخت کې به داسې خبرې راتللې چې هغې خبرې باندې به څوک نه پوهېدل. هغه خبرې به د پټې خبرې د غیب خبرې. مثلا یو خبره به چا په مجلس کې وکړله، په زړه کې به یو خبره تېره شوله، د چا یو سړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بناست، یو خبره به په زړه کې تېره شوه، اتومات به کلام الله راغی، هلته جواب راولېږلو چې د سړي خبره دغه په زړه کې وه او تا ته یې نه ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زړه کې به خبرې تېرېدلې، بارې خبرې، او الله پاک به وروسته هغه خبرې ورته راولېږلې چې تا خو دا خبره په زړه کې تېروله، په زړه کې، او خلکو ته دې نه بیانوله د زړه خبره. نو اوس دا کلام الله نازل شو، دا خبره اصل داسې ده. دا د همغه وخت خبرې. لکه مثال، یو مثال موږ ورکوو. هغه مثال دا دی چې په 5 هجري باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آیاتونه نازل شوه. سوره الروم مکمل یو سورت نازل شوی دی. اول آیاتونه دا دی: غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر يومئذ. دی آیات کې وایي چې په دغه وخت کې چې دا تاسو اوس موجود دی، غلبت الروم، د روم امپراتوري مغلوبه شوله او فارس پې بری راغلو، فارس حمله پې وکړه او رومي مغلوب کې. خو الله پاک څه وایي؟ وروسته فی بضع سنین، په بضع سنینو کې، په بضع کالونو کې به بیرته روم غالب شي او دا به مغلوب شي. خو په دې وخت کې چې دا عیناً چې روم بیرته غالبېږي، په دې عیناً وخت کې به الله پاک یفرح المؤمنون بنصر الله یومئذ، په دغه وخت کې به الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړي. نو دوه پیشګویه وشوه. یو دا چې په بضع سنین کې به دا روم بیرته غالبېږي او مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکوي. دا خبره چې کله وحی راغله، نو دا وحی خو بیرون کفار واورېده، مشرکین واورېده. نو ابوبکر صدیق ته یو کافر عبدالله بن ابی بن خلف، دا یو سړی تیر شو، ابی بن خلف دا د مسلمانانو سخت دشمن و. د چې کله د آیات ولوستلو نو وایي خندل د مسلمانانو پسې، تاسو عجیب قمقل خلک یې. دا داسې وخت و چې فارس امپراتور په شام باندې حمله وکړه، مکمل شام فلسطین ونیولو، او دا مسلمانان ځکه اهل کتاب و، په دې خوشحالېده او دا کفار مشرکینو باندې خوشحالېده. نو الله پاک چې کله دا آیاتونه نازل کړه، دا مشرکینو ویلی چې اوس نو د دروغو ته ګورئ چې به روم به بیرته غالبېږي او فارس به بیرته مغلوبېږي، دا ناممکنه خبره ده. نو ابوبکر صدیق د آیاتونه اورېدلي وو او د هغه یقین دا و چې دا د الله پاک کتاب دی، د الله پاک کتاب کې دروغ نشته. نو ابی بن خلف ته ورته وویل چې ښه راځه ما او تاسو شرط کیدو سره، لسو خان شرط دی، که زموږ خبره صحیح ووتله چې دا څه قرآن عظیم شان فرمایلی دي چې 2 کاره به کېږي، روم به غالبېږي او مسلمانانو ته به الله پاک په بضع سنین کې فتح ورکوي، نو لسو خان به ته ماته راکوي. او که چېرته دا خبره غلطه ووتله، مسلمانان هم کامیاب نشو او روم هم کامیاب نشو، نو لسو خان به زه تا ته په شرط کې درکوم، دا تاوان به درکوم. دا خبره سره وتړله، دواړو سره عهد وکړي چې صحیح شوه. لسو خان د ما او تا ترمنځ شرط شو چې که چېرته رومیان غالب نشو او مسلمانان هم فتح پیدا نه کړه، نو زه به لسو خان تا ته درکوم. هغه ویلې زه به تا ته درکوم. ابوبکر صدیق راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله ما د ابی بن خلف سره داسې شرط وتړلو چې که چېرته په 3 کلونو کې روم غالب نشو او مسلمانان ته الله پاک فتح ورنه کړه، نو زه به تا ته لسو خان تاوان درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا غلطي کړې ده. غلطي دا ده چې دا وضع په عربي کې د 3 نه نیولو تر 10 کالو پر استعمالیږي. ته لاړ شه دا کلونه د بضع په حساب که په عربي کې د 3 نه نیولې تر 9 کالونو پورې بضع استعمالیږي، ځکه بضع سنین. ته دا شرط بدل که، ورته ووایه چې نه د 3 کلونو نه 10 کلونه بږدو. دویم خبره دا ده چې تا 10 وخان ورسره شرط دی، 10 وخان نه 100 وخان ورسره کېده.
یعنی 10 چنده اضافه کړه چې بالکل د سړي یقین راشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورته لاړ شه ورشه چې ما او تا په منځ به 100 اوښان شرط دي. دویم دا چې دا بضع په عربي کې د 3 نه تر 10 استعمالېږي نو کلونه به لس شي. ابوبکر ورغی ورته وویل چې دا شرط بیا تغییروي څنګه؟ وایي دا بضع په عربي کې 3 نه تر 10 استعمالېږي او دا اوښان ما لسې کې زه دا اوښان 100 ته جګوم. که چېرته دا خبره صحیح نه شوه، رومیان غالب نه شو او مسلمانانو ته الله پاک فتح ورنه کړه، نو زه به تا ته 100 اوښان تاوان درکوم. نو دا شرط کېښودلی شو. انشاءالله په وروسته درس کې دې بیا تفصیل موږ او تاسو بیانوو. موږ او تاسو ویلې چې دا کتابونه چې الله پاک رالیږلي د الله پاک ټول صفات کامل دي. د ټولو کاملو صفاتو په رڼا کې دا کتاب الله پاک رالیږلی دی. یعنی دې کې خپل عظمت، د هغه علم، د هغه قدرت، د هغه لطافت، د هغه حکمت، د هغه عزت، دا ټول شیان مد نظر نیول شوي دا کتاب رالیږل شوی. په دې کتاب کې الله پاک چې کوم هدایت رالیږلي دا هدایت د انسان د هدایت دپاره، لارښنمۍ دپاره مکمل هدایت دی. دې نه غیر چې هره لاره چا اختیار کړه هغه تاوان کوي او که دا لاره اختیار کړه الله پاک پرې رسي. لکه مخکې درس کې ما یو آیات ولوستلو چې الله پاک فرمایي فاما یأتینکم مني هدی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا کوم کتاب او هدایت چې تاسو ته رالیږلي شوي دي، که په دې باندې تاسو عمل وکړئ، په دې باندې مطابق ژندګي تېره کوئ، نو کله به هم په دنیا او په آخرت کې تاسو خفه نه شئ، کله به هم پریشاني درته پیدا نه شي، اندېښنه به پیدا نه شي. نو دا کتابونه الله پاک د زمانې په هغې تغییر رالیږلي. آخر کتاب چې د ټولو کتابونو محافظ او ساتونکی او د ټولو کتابونو خلاصه ده، دا کتاب یې راولېږل. په دې کتاب کې داسې کمالات موجود دي چې د دې مقابله هیڅوک په دې دنیا کې نشي کولی. لکه ما ویلې چې اول الله پاک چیلنج ورکړي چې تاسو دې کتاب په مثل باندې یو کتاب جوړ کړئ، خو دا د دنیا ټول انسانان او جنیات سره یو ځای شئ، زه زور ووایي دا کار وکړئ. بیا ورته ویلې چې نه، که دا کار نه شئ کولی فاتو بصورة من مثلي، تاسو د دې مطابق یو صورت جوړ کړئ، ان اعطیناک الکوثر جوړ کړئ، ځکه ناران وایي تاسو دا ټول سره یو ځای شئ. دا هم ونه شو. بیا وروسته ورته چیلنج راولېږلی چې تاسو کتاب هم نشئ راوړلی او صورت هم نشئ راوړی، نو خیر 10 آیاتونه خو کم از کم راوړئ. تاسو 10 آیاتونه هم چا رانه وړه، حتی 3 آیاتونه هم چا رانه وړه. نو چې رانه معنا دا شو چې په دې کتاب کې داسې شیان شته چې هغه د انسان د وسې نه پوره نه دي. لکه موږ تاسو مثالونه ورکړو، په دې کې پخوانۍ خبرې دي، ټولې رښتینې خبرې، او په دې کې د همغه وخت خبرې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله، ځینې شیان به داسې راغله چې انسان به پرې نه پوهېده. حتی د ځینو صحابو په زړه کې به یو خبره وګرځېده، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې به یو خبره وګرځېدله چې نه به غوښتل خلکو ته هغه خبره افشا کړي. الله پاک به هغه خبره ضروري به وه، هغه خبره به یې راولېږله چې ستا په زړه کې دا خبره وه، د پلانکي په خبره به دا وه، د پلانکي خبرې دا وه. نو دې کتاب چې څوک مقابله نشي کولی، د هغې اصلي وجه دا ده چې په دې کې داسې شیان شته چې د الله پاک په صفاتو پورې مربوط دي. انسان خو صفات نه لري، چې صفات نه لري څنګه دا کتاب جوړ کړي؟ نو موږ انشاءالله په بل درس کې هم دا تشریح کوو چې قرآن عظیم شان کې داسې شیان شته چې نن ساینس کوشش وکړي اله هغه ځان ته کشف کړي چې او دا شی خو دغسې و، او قرآن عظیم شان مخکې هغه خبره خلکو ته واضحه کړي. الله پاک دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې قرآن عظیم شان دا خبرې په زړه او په هغه باندې ومنو چې دا رښتیا دي او دا د الله پاک کلام دی، او د موږ د آینده د کامیابۍ دپاره یو دلیل همدا دی چې موږ او تاسو دا قبول کړو، د دې مطابق موږ او تاسو زندگی وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.